بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك، لمړی جلد، الوحدة الثامنة، اتمه وحده، یوسلو شپېته صفحې مو ویلي دي. نن اتمه وحده لولو. ګورو چې په اتمه وحده کې څه دي. العمل کار مصدر دی، یو کار کول دی. العمل کار. راځو د کار کولو په هکله. څوک یو کار کوي، څوک بل کار کوي، څوک یو قسم کارونه کوي، څوک سخت کارونه کوي، څوک اسانه کارونه کوي. د هغې په هکله نن موږ تاسې څه وایو. لکه څنګه چې زموږ او ستاسې هغه دستور دی چې په هر وحده کې لومړی 2-3 حواره وي. هغه حوارونه لولو، بیا راتلونکي 2 ورځې د هغه حوارونو یو څو تدریبات مطالعه کوو. نو په اتمه وحده کې 43 نمبر درس دی. العرض presentation، وړاندیز پیشکش دی. الحوار الاول، لومړی حوار. انظر واستمع واعد، وګوره، واوره او تکرار کړه. دا چې روژه ده زم له کمزوری یم، سس په درس وایو. نن عثمان یا عثمان او علي په خپل منځ کې سره محاوره کوي. لومړی حوار د عثمان او علي ترمنځ دی. نو ورځو پرې. اول یې همداسې وایم او بیا یې معنا کوم. أعمل طبيبا، ماذا تعمل أنت؟ أعمل مهندسا، أين تعمل؟ أعمل في شركة، أين تعمل أنت؟ أعمل في المستشفى. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 7 ساعات. هل تحب عملك؟ نعم أحب عملي. أنا أحب عملي أيضا. رازو دلتا اوس معنا ته رازو. عثمان او علي په خپل منځ کې بحث کوي او زه ترجمه کوم. عثمان: اعملو، کار کوم. دلته دغه حمزه یا د الف چې د اعملو د دې نه موږ دا معلوموو چې زه کار کوم. ما مخکې ویلي چې د فعل په سر کې یا د فعل مضارع د نښو نه څه الف ته یا نون 4 حروف دي. ما 5 ګوتې نیولې وې. اتینا یا الف تا یا نون دا مختلف. د ځان لپاره استعمالیږي، تا د مؤنث او تا مخاطب لپاره استعمالیږي، یا د هغه لپاره استعمالیږي، او نون د مونږ ټولو لپاره نو اعملو زه کار کوم، نعملو موږ کار کوو، یعملو هغه کار کوي. اعملو زه کار کوم. طبیبا ډاکټر. خو دلته مطلب دا دی اعملو طبیبا، زه په حیث د ډاکټر کار کوم. ماذا څه؟ تعملو کوي، کار کوي. انت ته. اعملو طبیبا، زه د ډاکټر په حیث کار کوم یا زه ډاکټر یم. لنډ وایو. ماذا تعمل انت؟ ته څه کوي یا ته څه کار کوي. علي ورته وایي اعملو مهندسا، زه په حیث د انجینر کار کوم. اعملو مهندسا، انجینر یم، انجینری کوم. یعنی هر رقم چې تاسو را جوړوي، خو مطلب یې هم دا دی چې زه یعنی د انجینری وظیفه لرم. عثمان یا عثمان پښتو کې موږ وایو کنه. اینا چیرته، پوښتنه ده چیرته، کوم ځای کې. تعملو کار کوي. اینا تعملو، چیرته کار کوي. علي ورته څه وایي؟ اعملو کار کوم. فی په شرکتن، پښتو کې شرکت وایو. اعملو فی شرکتن، په شرکت کې کار کوم. اینا تعملو انت، ته چیرته کار کوي. عثمان ورته وایي اعملو کار کوم. فی په المستشفى، هسپتال کې. اعملو فی المستشفى، په هسپتال کې کار کوم، شفاخانه کې کار کوم. علي څه ورته وایي؟ کم څو، ساعتا ساعتونه، تعملو کار کوي. فی په
اليوم ورځ کې. کم ساعتا تعمل فی اليوم په ورځ کې څو ساعته کار کوي. عثمان ورته څه وایي؟ اعملو کار کوم 8 ساعات ساعتونه فی اليوم په ورځ کې. اعمل 8 ساعات فی اليوم په ورځ کې 8 ساعته کار کوم. عثمان ورته څه وایي اوس؟ وکم او څو ساعتا ساعتونه تعملو کار کوي انت ته. وکم ساعتا تعملو انت او ته څو ساعته کار کوي. علي ورته څه وایي؟ اعملو کار کوم 7 ساعات ساعتونه. اعملو 7 ساعات ساعته کار کوم. هل آیا تحب خوښوي مینه لري عملک خپل کار. هل تحب عملک آیا خپل کار خوښوي. عمل کار عملک ستا کار. نعم هو احب خوښوم عملی زما کار. نعم احب عملی هو خپل کار سره مینه لرم خپل کار خوښوم. انا احب زه خوښوم عملی زما کار ایضا هم. اوس یې لږ بدله مفهوم و معنا وایو چې عموما هغه روانه معنا او تحت اللفظي معنا لږ فرق کوي. اعمل طبيبا ماذا تعمل انت. زه د ډاکټر په حیث کار کوم ته څه کار کوي. اعمل مهندسا زه انجینر یم زه د انجینر په حیث کار کوم. اين تعمل ته چیرته کار کوي. اعمل في شركة اين تعمل انت زه په شرکت کې کار کوم ته چیرته کار کوي. اعمل في المستشفى زه په هسپتال کې کار کوم په شفاخانه کې کار کوم. كم ساعة تعمل في اليوم په ورځ کې څو ساعته کار کوي. اعمل 8 ساعات في اليوم په ورځ کې 8 ساعته کار کوم. وكم ساعة تعمل انت او ته څو ساعته کار کوي. اعمل 7 ساعات ورځې کار کوم. هل تحب عملك آیا ته خپل کار خوښوي. نعم احب عملی هو زه خپل کار خوښوم. انا احب عملی ایضا زه هم خپل کار خوښوم ایضا هم. نو 133 صفحې ختم شوې 133 صفحه مو نن وویله. ان شاء الله سبا ته به الحوار الثاني وایو. تاسې هم د دې نه مخکې چې زه نوي درسه داخلیږم نوی درس یو پیرې تکراروئ ځان سره. دا به تاسو سره د عربي ژبې په زده کړه کې مرسته وکړي. عین وخت کې به تاسې په ځان کانفیډنس او اعتماد زیات شي چې تاسې هم څه زده کړي دي نه مخکې چې نوي درسونه ولولئ. تاسې درسونه ویلی شئ نو نوي درس ته لاړ شئ هغه ولولئ. په کوم چې نه پوهیږئ مثلا الصیدله باندې نه پوهیږئ د دې لاندې یو خط کش کړئ. سبا چې زه دې لفظ ته رسېږم تاسې به تیار ورته توجه وي چې دغه لفظ خو باید زه زده کړم په دې نه پوهیږم. نو تر راتلونکي درس پورې زه اصغر صلاح تاسې په لوی رب سپارم. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.